تازه خبر په جلال آباد ښار کې د ولسي جنډې یا ملي بیرغ په ملاتړ د ځوانانو لاریونکي مرګ ژوبله اوښتي. عیني شاهدان وایي چې طالبانو په لاریون کوونکو ډزې وکړې چې یو شمېر کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. خو بل خوا په خوست ولایت کې لسګونه ځوانان د ولسي جنډې یا ملي بیرغ په ملاتړ راوتلي وو چې د طالبانو له ښه چلند سره مخامخ شول. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې طالبان درې رنګه ولسي جنډه یا ملي بیرغ رپوي او ټولنیز وګړي په خوښۍ بدرګه کوي. بل خوا د خوست لپاره د طالبانو والي مولوي حمدالله مبارک د یوې غونډې په ترڅ کې وروپېژندل شو. طالب چارواکو په دغې غونډه کې ویلي دوی له هیڅ چا سره دښمني نه پالي او له پخوانیو چارواکو غوښتنه لري چې په ګډه د هیواد د ودانۍ او پرمختګ په برخه کې کار وکړي. طالبانو په ننګرهار ولایت کې د پژواک او آریانا نیوز انځورګر د یو لاریون پر مهال وهلی دي. دوی وایي چې نن یې په جلال آباد ښار کې د ولسي جنډې یا ملي بیرغ د ملاتړ په اړه د لاریون انځورونه اخیستل چې د طالبانو له لوري په کنداغونو ووهل شول. بلخوا د طالبانو د مشرتابه جرګې غړي انس حقانی کابل ته رسېدلی دی. سرچینې وایي چې هغه اوس مهال له ډاکټر عبدالله حمید کرزي فضل هادي مسلمیار او نورو مشرانو سره په کتنو بوخت دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.